السلام علیکم. زه فواد باچا بایجانا ډېر ټایم وشو او دا سی اس اس پی دا کورس چې دی نو ختمېدو نه دی ولې. نو anyway previously موږ بحث وکړو چې زموږ سره دا تریپل ای و که نه، په تریپل ای کې زموږ سره اولنی و آی تریپل ای و. نو خیر دا یو پکې ما ایډ کړی دی رایټینګ والا، خو آی تریپل ای موسټلی راځي. خو په دې به ځان په کانسپټ باندې پوهه کول غواړي چې یاره د دې مین مقصد څه دی. دا نه چې بس ته وایې چې یاره اتنټیکیشن دی، بیا اتورایزیشن دی، اکاونټیبلیټي ده او رننګ دی. خو خیر ځان به په دې پوهه کوي چې د دې مین مقصد څه دی. دا ولې موږ داسې په ترتیب باندې په لاین کې کېښودي دي چې په هغې باندې زمونږ ټول انفارمیشن سیکیورټي یا داسې نور اکسس چې دي هغه بچ کېږي یا ګرانډ کېږي، د هغې موږ ته ویزیبیلیټي سی وایي. نو زموږ سره ګوره اولنی موږ بحث وکړو په آیډنټیفیکیشن باندې، بیا موږ بحث وکړو په اتنټیکیشن باندې، او اوس به موږ راځو اتورایزیشن ته. کله چې یو شی ابجیکټ چې هغه آیډنټیفای شي، هغه بیا موږ اتنټیکیټ کو هغه درې قسمونو باندې چې something you know, something you have, something you are. دا ټایپ 3 ټایپ 1 2 3 میتھډز چې دي دا موږ استعمال کوو. بیا ګوره کله چې موږ دغه استعمال کوو د هغې نه بعد بیا موږ اتنټیکیټ کوو یو کس. اوس فار ایگزامپل یو کس دی هغه تاسو کمپیوټر ته اتنټیکیټ کوي، مطلب دی چې پاسورډ انټر کړي، کمپیوټر ته انټر شي، دننه شي. خو بیا دننه په هغې کې بیا فایل چې یا فولډر چې هغه فولډر د هغه اتورایز نه، هغه اکسس چې هغه ډینای کېږي، هغه اکسس چې دي هغه یا په ګروپ اکسس کې وراچولی کېدای شي د نوم کله چې دی انټر شي د نوم کېدای شي چې اکسس ګروپ کې نه وي، او یا داسې هغه اکسس چې هغه ورته پرووایډ شوي نه وي، مطلب دا دی چې اکسس یې بلاک وي. نو دا د اتورایزیشن چې دی د دریم پارټ دی، آیډنټیفیکیشن اتنټیکیشن بیا اتورایزیشن چې هغه ته یو فایل ته یا ډیټا ته اتورایز کوي. اته وګوري چې یاره ستاسو اکسس شته او اکسس کنټرول ماډل چې دی هغه د هغې ښه باقاعده وګوري دا سبجیکټ چې څوک دی چې دا ابجیکټ ته اکسس شته او که نشته. ښه نو اوس ګوره زموږ سره دلته راځي څلور ماډلز دي. که دا ډیټا چې دا کانفیډینشلی نو هغه بیا کانفیډینشیالټي ماډل چې کوم دی هغه فالو کوي. وی وډ موست لایکلی گو وذ mandatory access control. دا mandatory access control یو ماډل دی چې دا کانفیډینشیالټي ډېر زیات ریسپیکټ کوي او د کانفیډینشیالټي هغه فلفلمنټ کوي. بیا زموږ سره بل داسې یو ډیټا ده چې د هغې اویلیبلیټي د حد نه سیوا ده. نو چې د هغې اویلیبلیټي د حد نه سیوا نو بیا به موږ د ډسکرنشنري اکسس کنټرول سره موږ دا ماډل به استعمالو. د دې ماډل په ترو باندې بیا موږ کم یوزر چې کم دی هغې ته سبجیکټ هم ویلی کېږي، نو هغې ابجیکټ ته بیا اکسس کولی شي. که دا فایل اوس چې دی دا د انټیګریټي مسله وي، دا ګوره سی آی لږ دی که نه، کنفیډینشیالټي اویلیبلیټي انټیګریټي. دا فایل چې دی د اوس انټیګریټي مسله ده، نو دی بیا موږ ګوره وی وډ موست لایکلی گو وذ رول بیس ایکسس کنټرول یا اټریبیوټډ بیس ایکسس کنټرول. رول بیس چې کوم دی یو کس دی هغه په انالس پوزیشن کې دی، نو هغه ته به د انالس پوزیشن هغه ټول ایکسس چې دی هغه پرووایډ وي. اټریبیوټ په دای چې دی په کوم لوکیشن کې اویلیبل هغه لوکیشن بیس باندې به دته ایکسس میلاویږي. ګوره بیا دلته موږ لاندې هم لیکلي چې ویریفیکیشن اف پریویلیج انفارمیشن فور اتنټیکیټډ یوزر. ګوره کله چې هم هغه اتنټیکیټډ یوزر چې دی هغه کمپیوټر ته لاګ ان وشو نو د هغه دننه ښه باقاعده بیا موږ پریویلیجز وګورو، پرمیشنز وګورو چې یاره دی دا فولډر یا فایل چې کوم دننه دی دته د اتورایز دی او که نه دی موږ اتورایز کړو چې دا فایل اکسس کړي او که ونه اکسس ونه کړي. ګوره ما هلته لاندې کړی چې what are you allowed to access. لکه مطلب دی چې ته څه کم یو فایل یا ډیټا ته الاوي چې هغې ته اکسس وکړي. اتورایزیشن اف انټریکشن. نو دا زموږ سره ګوره اتورایزیشن و. اتورایزیشن چې دی دا ډېر زیات لازمي راځي. ګوره یو کس دی هغه سره د کور چابي او که دننه هغه لاړ شي نو هغه بیا اتورایز نه چې ته به یاره پلانکي کمره کې سملې دا بله کمره چې دا ستانه ده، نو دغه شان دی د اتورایزیشن ماډل کې راځي. صحیح شو. کله چې تاسو کور ته ونوځئ کور ته تاسو ټول اتنټیکیټ شي، چابي در سره وي، هغې ته هم اتورایز شي، دننه کور ته لاړ شي. خو په کور کې دننه چې وي هر یو جدا جدا کمره ده، هغې جدا جدا کمرې ته څوک بیا نه شي تللی، ستاسو ورور وي او که ستاسو نور داسې سبلنګ وي.
بیا د هغې نه بعد زموږ سره ګوره د کله چې یو فایل ته اکسس وشو هغه فایل زموږ په ریسپانسیبیلیټي کې راغی اکاونټیبیلیټي او بیا موږ ته هغې الو مطلب دا دی چې موږ به د هغې ریسپانسیبیلیټي بیا ښه باقاعده فول ټایم الو اکاونټیبیلیټي هغې ته ویلی کېږي چې د یو شي ذمهواري منګول پوه شوې کله چې ګوره only authorized user are accessing and use the system accordingly okay نو اوس ګوره هر هغه اتورایز یوزر چې کوم دی هغه په کار دی چې سیستم چې دی هغه اکسس کړي او هغه سیستم مطلب په طریقه باندې یوز کړي او ښه باقاعده چې د هغې اکسس په ترو باندې سیستم چې دی یوز کړي دا ښه باقاعده په دې ټایم کې دی چې څه نمونه تاسو په کمپیوټر کې څه کوئ د هغې ته لاګینګ ان اډټ چې ورته ویلی کېږي ښه باقاعده اډټ ستاسو ګوري چې لاګ ستاسو چې کوي چې یاره دا پلانکی کس چې دی څه د اکسس وکړو چلې وکړو دا ماوس چې تاسو کله ډغوئ دا ټول په لاګس کې راځي په سیسټم لاس کې دا ټول ښه باقاعده پراته یې هلته د هغې په ترو باندې که بیا سبا ورځ یا اډټینګ چې دی هغه نیکسټ سټپ دی هغې په ترو باندې بیا موږ ته پته لګي چې یاره دا پلانکی کس چې دی یو فولډر دی هغې ته په مخه باندې اکسس کوي یاره خو دلته پوه شو چې ته ولې اکسس دومره کوې ځکه چې ته خو دې ته اتورایز نه یې نو دا اکسس ولې دومره کوې په مخه باندې یو شي باندې هیکینګ دغه کوي د کلیکینګ کوي یو ځای و یوه کمپني وه نومیلانه په پای کې ما کار کوو نو هغه 3 فلوره و 3 خو نه و خیر خو په الیویټر کې زموږ سره 3 فلوره و انور چې و نو هغه نه و موږ ته به کولاویده نه و کله چې ما بیج اکسس وکړو نو ما ته به صرف 3 فلورز چې هغه اټچ لغه و په الیویټر کې دنه هغه بټنې چې ټچ وې ټولې نو هغه ما ته صرف 3 راښکاره شوې نو په 3 کې دا و چې هغه اولنی فرست فلور او سیکنډ فلور ته زما اکسس و خو تھرډ فلور ته زما اکسس نه و خو بیا به هم هغه ما ته راښکاره کېدو نو یار یو پیره ما سي وي ورکې ته په 3 باندې زور وکړه چې ما په 3 باندې زور وکړو چې هغه ډینای اکسس ما ته راغی خپله ډیجیټل داسې په دویمه درېیمه ورځ مې همداسې وکړو چې په څلورمه ورځ باندې ښه باقاعده ما ته منیجر چې دی خوا راشه زه منیجر پسې لاړم ډېر ټایم کې ما ته وایي چې یاره ته په مخه باندې به 3 باندې ګوته ږدي ته ولېږه لږه ته هلته څه ګورې په دې فلور کې که هلته صحیح چې موږ سره هیلپ وکړو نو زه ډېر زیاته امبیرس شوم ما ورته یاره حیران شوم ځکه پیر زامن دي ته څنګه پته لګي په اولو کې چې ما کله د سایبر سیکیورټي شروع کړه نو هغه شانتي بیا ما ته پته ولګي چې اوکې کله چې هم تاسو په څه باندې څه کوئ په کمپیوټر کې نو هغه ټوله اډټینګ کېږي ښه باقاعده بیا هغو ته پته لګي او هغوی ګوري چې یاره دا کس مطلب دا دی چې د څه داسې نیت دی پر دلته وایي چې د اکاونټیبیلیټي often referred to as auditing مطلب دا چې ستاسو هر یو اکشن چې کوم دی سبجیکټ چې دی د هغه هر یو اکشن ښه باقاعده ټریس کېږي او ګوري چې یاره دا کس کوم ځای ته اکسس کوي ګوره له پاسه د موږ لیکلي دي خو ما په اصل کې دا لوکوټې بهر دی خو راوخت کې دی نو چې موږ ته لوکوټې نوره کولا او پته ولګي اډټینګ ما د اکاونټیبیلیټي نه راوخت اکاونټیبیلیټي چې دا دواړه یو انټرچینجبل دي مطلب دا دواړه انټرکنیکټډ دي یو بل سره چینج کېږي کنیکټ کېږي نو هغه مینینګ یې اکثر کنفیوز کېږي څنګه چې سایبر سیکیورټي ورسز انفارمیشن سیکیورټي ډېر کنفیوژن ټاپکس کې راځي اکثر نو اډټینګ چې دی دا زموږ سره ښه باقاعده اکشنز چې دی دغه په اکاونټیبیلیټي کې راځي خو په اډټینګ کې بیا زموږ سره ټولز دي پروسس دی او اکټیویټیز ده چې هغه بیا موږ ښه باقاعده مینټینس کوو چې دا کمپلاینس چې کله اډټینګ کمپلاینس راشي نو بیا هغې لپاره زموږ ډیټا چې هغه اویلیبل وي ګوره اډټینګ چې دی په دې کې زموږ سره یو قسم پروګرام دی دلته زموږ سره یو ټول دی هغې نه نوم دی آیډنټیټي مینجمنټ controller so the access way anyway IDM is a broad term that encompasses the use of different products to identify, authenticate and authorize. Now this ګوره چې دا یو داسې identity management داسې یو ټول دی کله چې پښتو یم انګلیش ورته پوهم اوري هغه ټول کم فلو چې هغه ګډوډ شي خو anyway you got it د دې مطلب دا دی چې یاره د آیډنټیټي یو پروګرام دی او د دې پروګرام په تھرو باندې دا ډېر شی کله چې یو کس چې دی هغه آیډنټیفای کړي اتنټیکیټ کړي او بیا اتورایز کړي یو ټولز ته یا ساري یو فولډر ته یا کمپیوټر ته نو زه په خپل پروفیشنل لایف کې آیډنټیټي مینجمنټ چې دی ډېر زیات مینج کوم
کله چې هم امپلوي په جاب کې هغه کار بس کی نو بیا موږ هر منثلی باندې ګورو ان اکټیو اکاونټ ریویو هغه ته ویل کېږي موږ ګورو چې یاره چا په لاست منث کې د سره ایکسس نه کړی یو فولډر ته یا کمپیوټر ته نو هغه موږ ته راښکاره شي او موږ منیجر ته اساین کوو منیجر یا غزنه بیا هغه باندې یو وی چې دا کس چې د شته خو النسات ویکیشن دی او یا دا کس چې د کمپنۍ نه تللی دی نو هغه ډبل چیک اپ هغه ته ویل کېږي کله چې موږ باندې اډیټینګ راشي نو دا آیډنټی مینجمنت پروګرام ډیر زیات ګران دی خو دا چې کله دغه یو قسم فلاش چې کوم دي زموږ نه غیر شي دي هغه وباسي نو دا آیډنټی مینجمنت دی یو زبردست ټول لازم په دې باندې بخیر اوس موږ لږ بحث کوو نیکسټ ویډیو کې ان شاء الله دا ویډیو بیا وګدیږي دی نه خو دا ډیر زیات استعمالي او ډیر کمپنیان یې استعمالي ځکه چې په کمپنۍ کې کېدای شي 1 لاکھ خلک او په 1 لاکھ کې اوس هر ورځ 2-3 وزي او په میاشت کې بیا ډیر شي شو نو چې په میاشت کې ډیر شي شو نو هغه بسوګ منیجمنت کې نو ډیر په دا کمپیوټر آی دا AI کم پروګرامینګ چې دی نو دغه بده په ترو باندې باقاعده ټریک کیږي او مخه ته بیا مطلب دا چې موږ ګورو چې دا کس د کمپنۍ کې شته او کده تللی دی زه په ویکیشن ومنو ویکیشن بعد رااله منو زما مغه سټرګل کوم او د سټډي سره او د کلاسونو سره خیر ان شاء الله واپس نورمال سکیجول ته بیا راشو نو دا زموږ سره چې وو auditing و accountability و او authorize د موږ شروع کړی د identification او بیا authentication د موږ ورسو د ګوره په اصل کې د مین مقصد د DCIA دا د confidentiality integrity availability چې کله هم یو کس یو ځای ته اکسس کوي چې هغه پراپرلی آیډنټیفای شي او بیا پراپرلی اتنټیکیټ شي او بیا پراپرلی هغه اتورایز شي کله چې د پراپرلی دا درې وشو بیا پراپرلی به بیا موږ واچ کوو د هغه اکاونټیبلیټي چې کومه ده هغه باقاعده ټریس کوو او پراپرلی چې بیا کله هم زمونږ اډیټینګ ټایم راغی نو دی بیا موږ آیډنټیفای کوو اگین چې ګورو چې دا کوم پروسس چې دی دا پروسس کار کوي او کنه کوي پوه شوي دا ټول چې دی یو بل سره انټر کنیکټډ دي دا ټول یو چین دی زنجیر چې ورته کوم وایي پوه شوي دا ټول یو بل سره کنیکټ شوي دي چې کله هم بریک شو نو چین چې کوم دی هغه ختم شي د هغې په ترو باندې هر یو انفارمیشن چې دی هغه سیکیور کېږي اونلی چې دا ټول د یو بل سره کنیکټډ دي او چین چې دا مضبوط دي کله چې هم چینج کې مضبوطي ختمېده ویکنس پکې سیوا کېدو او vulnerability پکې راتله نو ستاسو هغه سیسټم او ستاسو هغه پروسس چې کوم دی هغه به بیا انکیپیبلی کار به بیا نه کوي زه امید کوم چې تاسو دا انجوای کو تاسو دا یوټیوب چینل چې دی اني ټایم تاسو فالو کولی شئ نور ویډیو ګان ان شاء الله هم راخوشي دي هغې باندې بیا موږ بحث کوو او که نه نو ویب سایټ باندې هم ټول کلاسونه چې دي هغه اویلیبل دي نو تاسو یې کتلی شئ الله پامان